د لوی سپیڅلي څښتنتالا په سپیڅلي نامه ټولو ملګرو افغانانو ته چې په دې وخت کې به موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به وروسته موږ به ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه. الله دې وکړي چې ټول سره روغ جوړ او خوښ یاست. ما سره په سټوډیو کې نجیب راساس هم دی. موږ پوهیږو چې نن موږ پروګرام لږ ناوخته شروع کړو، خو بیا هم ملګرو زه به نن خپل پروګرام د یو ویډیو څخه پیل کوم چې هغه زما سره ده. تاسې به دا به تاسې لږه واورئ، خو دا په اردو ژبه کې ده. زه بیا دا لږه د دې ترجمه هم کوم او بیا وروسته زه به په دې تفسیره هم کوم او په دې به څه خبرې کوو، یو څه به نورې خبرې هم کوو. خو که ملګري دا زموږ پروګرام لږ ګروپونو کې شیر کوي، دا به زموږ سره ستاسې یوه مرسته وي. نو تاسې اول دا ویډیو باندې لږ واورئ، بیا به زه پرې تفسیره وکړم. पाकिस्तान भी परेशान है। उसे पता है कि अब पाकिस्तान में तालिबानाइजेशन जोर पकड़ेगी। चाइना अलग से संकियांग के लिए परेशान है, रशिया अपने सेंट्रल एशियन इत्तेहादियों के लिए परेशान है, जबकि ईरान भी तालिबान की बढ़ती ताकत से उलझन का शिकार है और इसने पाकिस्तान की तरह ईरान बॉर्डर पर फौज तैनात कर दी है। सूरत हाल में परेशान दूसरी पार्टियों को होने की जरूरत है जिनकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती है। रूस की परेशानी का आलम यह है कि प्यूटिन जनीवा में बाइडन से मुलाकात में अमेरिका को ये ऑफर कर चुका है कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में इसके फौजी अड्डों को अमेरिकी ड्रोन से जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस रशियन पेशकश का जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। पाकिस्तान पे तालिबान की सपोर्ट का इल्ज़ाम क्यों लगता है? पाकिस्तान ملګرو دې خو اوله کې ویل چې د طالبانو په مخ کې وړاندې تک سره ډېر هیوادونه چې هغه ګاونډي دي او لږ لرې پراته دي، ټول په تشویش کې دي، یوه ویره ورسره ده. نو بیا دا وایي چې خپله پاکستان سره یوه ویره شته چې پاکستان کې به هم طالبانایزیشن لګنده، چې طالبان به قوت پیدا کړي او طالبان به هلته هم خپل هغه اثر رسوخ به زیات شي د طالبانو په افغانستان کې په مخ تګ سره. نو د دې د روسه خبرې ګورو، د توزیع د ډیورن باره کې څه خبرې کوي. به دا وایي چې څنګه د بوټو په وخت کې پاکستان خپل مداخله د مذهبي ګوندونو د لارې په افغانستان کې پیل کړه. تاسو لږ دا وګورئ، به وروسته به خپل تفسیر وکړم او وروسته به زه خپل نور خبرې وکړم. अफगानिस्तान में ग्रेट गेम का हिस्सा क्यों बना और अफगानिस्तान में असर रसूख पाकिस्तान की सालमियत का मसला क्यों है, ये इंतहाई अहम सवाल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन को आज तक अफगानिस्तान की हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। यहाँ तक कि जब तालिबान की हुकूमत काबुल पे थी, उन्होंने भी पाकिस्तान से ड्यूरेंट लाइन पे मुआहदा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह मामला अफगानिस्तान में बड़ा हसास है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की पूरी पश्तून बेल्ट को अपना हिस्सा क्लेम करता है, जो मई 1879 में ट्रीटी ऑफ गंदमक के जरिए अफगान बादशाह याकूब खान ने अंग्रेज़ों को लिख कर दे दी थी। इसके बाद नए बादशाह अब्दुर्रहमान खान ने इस मुआहदे की तस्दीक भी कर दी और अफगानिस्तान के कौम परस्त लीडरों ने पाकिस्तान के क़याम से लेकर 70 की دا وایي چې کله په افغانستان د پاکستان جوړېدو نه وروسته هم افغانان چې دي دا په ډیورن لاین باندې خپله دغه دا دعوا کوي او دا د پاکستان حصه نه مني. نو هغې به ویل چې په هغه وخت کې خاص کر د بوټو په وخت کې یا د کومه د ظاهر شاه کوم وختونه چې په هغه وخت کې وایي د نېشنلستان د افغانستان هغه قومي ګوندونه او په پاکستان کې چې کوم لکه اے ان پی او نور پښتونخوا عوامي پارټي دا ګوندونه، پښتونخوا ملي عوامي پارټي کوم ګوندونه چې وایي دوی همیشه دغه دعوا سپورټ کوله. نو بیا څنګه وایي لکه د بوټو په وخت کې دوی دا وغوښتل چې په افغانستان کې داسې د مذهبي ګوندونو د لارې هلته خپله مداخله شروع کړي چې د هغې لکه دې ته وایي لکه د کاونټر اټیک، کنه لکه چې دوی خپله لکه هغه چې کوم څه رقم د خپله د پښتون نېشنلزم د لارې کار اخلي چې دوی د مذهبي ګوندونو د لارې هلته خپله مداخله شروع کړي. نو زه دا لږ نور بیا پرېږدم، بیا وروسته خپله زه بیا وروسته بیا تفصیل سره بیا به دا لرې इसके खिलाफ हर साजिश की और दुश्मनों की मदद से इन इलाकों में शोरश बर्पा करने की कोशिश की। पाकिस्तान के कौम परस्त लीडरों को भड़काया गया, पाकिस्तान की सालमियत को खतरात लाक किए गए जो आज भी जारी है। फिर भुट्टो के दौर में अफगानिस्तान में मजहबी ताकतों को सपोर्ट करके पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की और इसके बाद तालिबान के दौर में पाकिस्तान को काफ़ी सुकून रहा और पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेशर में अफगानिस्तान पे हमले का तो साथ दिया। مرګورو څنګه تاسو خبرې واورېدلې دي دا ویل چې به د کوم مذهبي ګوندونو د لارې چې پاکستان کله په افغانستان کې مداخله شروع کړه
نو دا غي سره لکه الته د افغانستان خپل کوم امن چې الته چې کوم پرمختګ روانو دا غي مخنیوي د دې لارې وکړه پاکستان یله د آرامۍ سا واخستله هغه د خاطر باندې چې د الته مداخله شروع کړو خدای مداخله د چا د لارې پیل شو په افغانستان کې د بټو وخت او په وخت کې د جمعیت اسلامي لکه دا دغه ګوند مشر چې ربانیو نو یو خو د شرو چې دا په خپل باندې لکه نېشنلزم کې دا نه راتو دا پښتون نېشنلزم کې ځکه دا په قوم باندې یو د تاجکو بل دا چې لکه دی وختل چې د دې د لارې په افغانستان کې یو څه اقتدار حاصل کی یو څه قوت بل استراوړي نو بټو هغه ته اسلحه ورکړه هغه ته ټرین کول د بټو په وخت نه په وخت کې هغه کودتام نو شوی او د روسان هم نو راغلی نه داود خان وختو او خلقین او پرچمن په حکومت باندې لکه کودتان وکړي حکومت نه درلودو خود به خپل ماغه مذهبي ګوندونه په پاکستان کې ټرین کول او د دې خاطر باندې چې افغانستان کې لاسوهنه وکړي نو هغه بیا ترېګل نو یو خدای شي ځکه چې دوی په دوی پیدل کچیرته افغانستان پرمختګ وکړي او د هغې اثر رسوخ به د کوم هغه پښتون نېشنل ګوندونه چې دي لکه عوامي نېشنل پارټي یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا ګوندونه چې دي نو د دې په واسطه یا توسط کولی شي چې بیا یو وخت کې د پښتانه سره یو ځای شي نو دوی دغه لارې ګوندونو د لارې کار واغوستو خو زه دې ته حیران پاتې یم که په وخت کې چې دغه اوس خو رباني نشته دی او هغه ته د معلومه شوم چې لکه کچې ته په وخت کې دوی د افغانستان کې د مداخله نه وکړي او هغه ورته د زمينه نه برابر کړي د جمعیت ګوند چې کوم رباني و د موږ ته به روسه شورای نظارم وی جمعیت دغه کوم روسه چې کوم ګوند کې لنډغرم پکې را پیدا شو دغه ګوند چې د مخکې نه د افغانستان ضد ګوندو نه دی چې په رقم وي د لاسوهنه د افغانستان ته دی برابر کړ ځکه د احمد شاه مسعود په وخت کې به دوی راغلي په پنځشیر په دغه ځنځنو کې د داود خان په وخت کې الله دې هغه وبخښي شهید داود خان په وخت کې هغه خپل لاسوهنه پیل کړی او هغه په وخت ناکام شو او شکست یې خور نو دومره مخاوته په لاس باندې ور نه راغله ځکه هغه وخت افغانان به متحد او د پاکستان دغه کوم پروپاګاندا چې و د دومره نه وقوي شي زه ته حیران پاتې چې جمعیت اسلامي په وخت کې بودی نه پوهېدو چې آیا دغه کوم اسلامي نظام چې دا په افغانستان کې زیات دی که په پاکستان کې زیات دی خو هغه د لپاره نه غني اسلامي نظام په وخت کې افغانستان کې زیات ځکه چې په پاکستان کې چې دی ما د انګریز کوم نظام چې پاتې دی هغه اوس پورې الته په محکمو کې چلیږي هغه کوم د تعلیم کوم سیستم چې دی هغه انګریزي دی هغه کې مستبدلین دراغله بل خبره دا زبید وخت ورځکه خبرې لکه کمې کوي خو نو وخت هم د مرګریم دمر نشته خو به دې کې دا یو خبره بل دا ځکه کله کله سوال کیږي چې لکه افغانان ولې د هند ملګرتوب کوي ورور د شل چې زه پښتونخوا ورونو ته ویم چې تاسو خو دا تور لګوي خو اول دې تاسو سوچ وکړئ چې په د هندو ژبه چې دا هندي هغه په تاسو باندې واکمنه ده هغه په ستاسو د نصاب ژبه ده اردو سید هغه خو تاسو ورته په نصاب کې تاسو ته ویل دي چې دا اردو چې دا د ترکی ټکی دی او دا د لښکر نه غسل شوی او دا د مسلمانانو ژبه ده او دا یو ژبه ده صرف په لیکنه کې فرق دی دا چې دی دا اردو چې دا په عربي رسم الخط باندې لیکل کېږي او هغه دغه چې دی هندي هغه د دیوانګري یا هغه سیستم ته چې کوم باندې لیکل کېږي رسم الخط باندې هغه ته هغه وایي نور ژبه یو ده د دې کې ولنډه غونډه د سی واقع ما تر عزیز ما سره ملته آی ټي کې درس ویو نو یو د هند نم پکې ما سره ځینې کسان نو هغه کلاس کې هغه ټولګي کې او د پنجاب نم پکې نو هغه پنجابي ورځ هغه استاد په خنو کړ چې دا اردو او هندي ژبه څنګه د موتیل چې اردو او هندي ژبه د صرف لیکلو کې فرق دی نو پنجابي دي کې مخالفت وکړو پنجابي ویل چې نه اردو جدا ژبه ده او دا هندي چې دا ځکه هغه ته په نصاب کې څه وکړل شي دا هندي چې دا جدا ژبه ده بیا ته ما ویل مال د شل او اساس ما ویل مالته دي پنجابي نه پښتنو کې د پاکستان پنجابي چې دی چې ته د هندو سره په کومه ژبه خبرې کې نو دی پنجابي ورته ویل چې زه خو دې سره په اردو باندې خبرې کوم نو ما او استاد څه ته ویل مال اوس په خنه توګه د هندو نه چې دا د سره کومه ژبه وای نو هندو ته ویل چې زه خو دې سره هندي ژبه وایم نو ما ته ویل مالو ګره دا دوانه امالوس یو دا په خنه توګه چې بل خبره پیګو چې موږ په مکمل پیګو نو چې بل په پیګو هم دغه یو ژبه دا صرف نمونه کې فرق دی دا پنجابیانو د پښتنو سره یو چار چلولې دی هغه د خاطر باندې چې اردو ژبه به پنجابي ژبه ته ډیره نږدې ده
که اوس یو پښتون نه پښتو هېره شي نو هغه بیا بېرته لکه اردو ژبې شي نو هغه بېرته بیا پښتو ته نشي راتلی ځکه چې د پښتو او د اردو په منځ کې ډېر فرق دی مګر د پنجاب که اردو ژبه دې زده ته په پنجابي ټوله پوهېږي صرف لهجه کې فرق دی که ډېر فرق پکې راشي صرف 100% نه 80% تقریبا دوی لغاتونه هغه دغې ټول یو شی دی صرف خط هغه تلفظ کې او ډایلکټ لږ فرق دی اوس په مثال خبره زه چې په اردو پوهېږم زه هغه پنجابي یا د چې هغه سیندي څوک وایي زه سره په هغې باندې هم پوهېږم خو دا دې کې هم دا لوی منافقت د پنجاب دی ځکه دغه ژبې کلکه نیولې د اردو او دا د خو د اساسي قومي ژبه ده خو دا چې زموږ د پښتنو قوم پښتون دی خو دا ورته په دې موضوع کې پېچکاري کړې ده چې هغه برین واش ورته وایي دا موضوع له وینځلې دي بس دا ورته وایي چې بس دا اساسي قومي ژبه ده قومي ژبه د پښتنو پښتو ده د بلوچانو بلوچي ده د سیندیانو سیندي ده د پنجابیانو پنجابي ده بس دا یو ژبه وه په دې باندې په زوره باندې ومنل شوله نو دغه هغه کلتور دی چې په تاسو باندې لکه د هغې ژبه او کلتور د هندو په تاسو باندې دغه دی دا حاکم دی په موږ باندې نه دی حاکم ځکه چې په افغانستان کې پښتو فارسي ده نه اردو او یا هندي چې موږ ما ته مخکې په هغه باندې خبرې وکړې چې دا هندي او دا اردو ژبه یو شی ده ته په تا ژبه هم واکمنه ده ژبه مولا نشي لرې کولی د هغې په ځای پښتو نشي راوستلی د انګریز قانون په تا باندې چلیږي او د انګریز ژبه په تا باندې رسمي ژبه ده دغه اردو د هندي ژبه دا په تا باندې رسمي ژبې دي او دا په تا باندې واکمنې ژبې دي نو دغه پښتنو وروڼو ته زه دا وایم چې تاسې دا وایئ تور په افغانانو باندې پورې کوئ نو موږ خو لا ته نه ژبه واکمنه ده او نه او بیا دا داسې دی چې تګ راتګ هم ورسره د پنجابیانو زیات دی نو نجیب زه به راسا صاحب ته وخت ورکړم ځکه دلته بیا وخت هم کم دی ناوخت هم دی نو راسا صاحب به څو خبرې وکړي که بیا څه اوس به هغې باندې بیا وروسته یو څو خبرې وکړم زباني صاحب بس تاسو ډېرې ښې خبرې وکړلې خو زه یو څو خبرې د فقط د دوستانو او خصوصا د ځوانانو د پوهاوي په خاطر یو څو خبرې کوم تاسې مکمل ګر چې هغې ته اشاره مو وکړله خو ولې زه دوباره دا خبرې غواړم تاکید کړم دغه څو اسلامي حزبونه چې وو که د حزب اسلامي دی او که جمعیت اسلامي دی او که اتحاد اسلامي دی دا ټول دوستانو دا ټول هغه وخت کې چې نه په افغانستان کې انقلاب نه و شوی هیڅ شی نه و په هغه وخت کې نورمال د داود خان وخت و جمهوریت و او یو ارام افغانستان و نو کله چې دغه خلک په کابل کې په پانتون کې و بیا د دې ځای نه لاړ وتښتېدل د داود خان په وخت کې لاړ پاکستان ته لاړ آیسای ته یې پناه ویوړله نو آیسای دی په خپل منګول کې ونیول او دی په مختلفو حزبونو باندې دغه کړل وی روزل او تر دغه تر نننۍ سرحده پورې دغه پروسه روانه ده نو فقط د دې په خاطر چې دوستان پېښ شي چې دغه جهاد او دغه د اسلام په نوم باندې دا وژنه چې په دغه کلونو کې ور باندې څومره ځوانان ور باندې شهیدان شول په دغه قرباني شول د دې جنگ او دا جنگ منبع او اساس په هغه وخت کې نه جهاد په افغانستان کې ټول دوستان ژوندی تاریخ دی دا هر څوک لیدلی شي او حتی په یوټیوب کې هم هر څه لیدلی شي یعنې دغه خلک دغه د جهاد او د اسلام د نوم نه استفاده دغه ټوله دغه بېمانا وه دغه هیڅ شی نه و فقط دا د ځان په خاطر باندې او د یو څو ملګرو او د خپل هغه سازمان په خاطر باندې چې کوم ځای کې د یو سره کار کوو هغو ته یو کار و خلاص هغو نه د ملت پروا لرله نه د وطن پروا لرله او نه د آینده نسل پروا لرله یعنې دغه یو غټ مشکل په افغانستان کې او انشاءالله زه اوس مطمئن یم چې دا راتلونکی نوی نسل په دې ټولو مسایلو ښه پوهېږي او په ښه او بد ښه درک کولی شي او فضل د خدای دی اوس په افغانستان کې په اکثره حتی په ولایتونو کې څه شي حتی تر ولسوالیو پورې لیسې مکتبونه ښوونځي دا ټول شیان مدرسو پورې شته دی نو انشاءالله دغه نوی نسل او دغه میډیا او دغه اوسنۍ دغه مجازي دنیا دا کولی شي چې موږ د دې ټولو مسایلو نه وژغوري نو زماني صاحب زه ډېرې خبرې نه کوم انشاءالله بیا سبا شپه به ورباندې نورې هم ډېرې خبرې وکړو په دې ټولو مسایلو باندې په مجموع کې چې دغه یو تعداد ځوانان چې تر اوسه پورې په بعضو مسایلو نه پوهېږي او فقط دغه د نومونو نه او د اشخاصو د نومونو نه یا دغه یو تعداد د اشخاصو دغه د تش په نامه سیاسي حزبونو نه دغه کول ورپسې لګیا او دی خبر نه و چې دا اصلا دا څوک دي د کوم ځای نه راغلي دي او ولې دغه حزبونه جوړ شوي دي یعنې دغه اوس واقعیتونه دي چې ورو ورو ځوانان په دې پوهېږي او په دې مسایلو نه غولېږي په آینده کې نو دا ډېر ښه خبر دی نو انشاءالله زماني صاحب زه ډېرې خبرې نه کوم بیا بله شپه به په نورو مسایلو مختصرې خبرې وکړو او اوس ناوخت هم دی او دوستان هم کم دي ناوخت هم دی نو دې په خاطر باندې راسا صاحب
ژوندی اوسې زه باید څه په یو دوه خبرې کوم نو بیا خبرې بندو پروګرام به بند کړو مسله داسې ده ورونو ځینې وخت کې د کوزې پښتونخوا ملګري یو خو موږ همیشه په کمنټونو کې دا لیکي چې تاسې ولې د پاکستان په اړه خبرې کوئ د څه چې تاسې که چېرته وګورئ نو دغه کوم ټول تلویزیونونه چې پاکستان کې دي لکه ARY جیوز دنیا ایکسپریس نیوز خپل دغه مشرق شو دا ټول د افغانستان باره کې خبرې کوي تفسیری کوي او پښتانه برین واش کوي نو دا زمونږ موظفه ده چې بیرته راشو او پښتنو ته لکه اوس دغه مخکې چې ما د مبشر لقمان حکمي خبرې چې تاسو ته وړاندې کړې دا ګوره په هغې یو رقم باندې ستاسو مغز وینځو هغې داسې ویلې ده چې دوی افغانان د پاکستان په خاوره دعوه لري هغه دا چې دغه خاوره د پښتنو ده د افغانانو د لر او بر پښتنو ده او دا پنجاب افغانانو ته لکه پښتنو ته په توپه کې نه ده ورکړې او له ډالۍ نه ده ورکړې دا پښتانه په خپله خاوره باندې پراته دي په خپله خاوره باندې اوسېږي همداسې بلوچ او دغه نور قومونه خو د انګریزانو د خپل تګ نه مخکې دا پنجاب ته په حواله کړه بنګال یې ورته په حواله کړې خو بنګالیانو ازادي واخیستله هغه دې په خاطر باندې هغوی پوهېدل چې موږ یو لوی قوم یو مګر پنجابیان به باندې حکومت کوي او هغه د دې نه معلومېدل چې د کوم وخت کې هغه 95 زره کوم هغه د پنجابي آرمي چې تسلیمېدل هغه ټول پنجابیان یو څه پکې پښتانه نو ځکه هغې کې بنګالیان بیخي ونه نو دې نه معلومېدل چې د دوی خپل عسکر وړي او په بنګال باندې اچولي او بنګال د خپل حاکمیت لاندې راوستلی داسې په پاټا او دغه منطقو کې هم پنجابیان پراته دي یو ورځ ما یو ویډیو ولیدله خو هغه به زه انشاءالله تعالی د ثبوت په دپاره بیا په بله ورځ باندې دلته اپلوډ کوم هغه به تاسو وګورئ چې هلته پنجابیان ولاړ دي پښتانه وایي او ترجمان یې ورته پښتون نیولی دی ځکه هغه د سوات پښتانه دیر پښتانه هلته هغه ځینې زاړه وو هغه په پښتو نه پوهېدل نو دې په خاطر باندې دا معلومېږي چې لکه څنګه دلته پنجابی آبادار دی او دغه نور قومونه چې دي دا محکوم دي او دلته د هغې د حاکمیت لاندې ژوند کوي ګوره د انګریز چې و انګریز هم خو لکه د هغې نفوس په لحاظ باندې انګریزان ډېر کم وو هغې چې کله راغلي هم ته خپله د پښتونخوا پښتانه هم چې دي هم په دغه کې فوج کې نیولي وو په آرمي کې ځان سره نیولي د انګریزانو په آرمي کې وو پنجابیان هم پکې وو دا نور قومونه هم پکې وو هم د دغه قومونو په واسطه باندې بېرته په خپله په دغه د هند په دغه دومره لوی وچه باندې په دومره لوی نفوس باندې دوی حکومت کوو ځکه چې خپله په خلکو کې غداران پیدا شوي په پښتنو کې همداسې غداران دي چې پښتانه خپله د پنجاب په حاکمیت کې ورکړي دي ځکه هغه سر معاش اخلي د پنجاب د حکومت نه او په یو څه پوزیشن یې ورکړی دی یو څه مقام یې ورته ورکړی دی همدغه مقام د ساتلو په خاطر باندې بېرته راځي پښتانه د پنجاب په حاکمیت کې ورکوي لکه څنګه چې خوشحال بابا د مغولو دپاره ډېر پښتانه وټکول او د ډېرې پښتنو منطقې د مغولو په حکومت کې شامل کړي خو چې کله خوشحال بابا بندي کو او په بند کې واچو نو هغه بیا پوه شو چې هېڅکله پردي نه خپلېږي نو هغې د پښتنو د ازادولو په خاطر باندې بیا غږ پورته کړو دا یو شعر هم ډېر مشهور دی چې د افغان په ننګ مې وتړله توره زمانې ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم نو دغه شعر یې ورسره بیا په ما وخت کې دی ویلی بیا راپورته شو د افغان په نوم د افغانانو د افتخار په ویاړ باندې راپورته شو چې هغوی دپاره ازادي واخلي خو هغه چې په خپل هغه کوم مرام او دغه کې هغه پوره کامیابه نه شو خو هغې خپل هغه کوم دغه چې درس هغې پښتنو ته پرېښودو چې خپل ازادي واخلی دې ته مه خوشحالېږئ چې د پردو په حاکمیت لاندې ژوند تېروئ نو انشاءالله تعالی بله ویډیو کې به بیا راځو دلته زموږ نظر چې هغه اکثره د لر او بر پښتنو دپاره یي د پښتنو د یووالي دپاره یي موږ د کوم ګوند طرفداري نه کوو نه د چا د نظر طرفدار یاستو موږ لکه بېطرفانه خپل نظر د پښتنو د خاص کر نوي نسل سره هغې سره شریکوو ځکه چې غټان چې دي هغه خپله په دې شیانو باندې پوه دي او هغې ځینې مطالعه کړې د هغوی ته معلومات شته نو تر بله ویډیو پورې په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ د لوی الله په امان